بسم الله الرحمن الرحیم. فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس. کله چې موږ د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې په راتلونکي وخت کې به شروع کیږي او بیا به هم جاري وي، نو بیا موږ ته ضرورت وي د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس. د دې پہچان څنګه دی؟ ویل هیو بین سینس پار. ویل هیو بین که په سنټینس کې ونه یا به ورسره سینس یا پار به ورسره د دې دواړو نه به څه ضروري وي. که دا په سنټینس کې ولیدو نو تاسو ذهن ته اتومیټیکلی دا خبر راتلی شي چې دا فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. اوس د دې سټرکچر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. موږ سره د پښتو یوه جمله ده، هغوی به د سهار نه په دوکان کې لګیا وي، کار به کوي. دې لپاره موږ اوس سبجیکټ ولګوو. سبجیکټ پکې څوک دی؟ هغوی. هغوی دپاره استعمالیږي دی. دی به ولګوو. بیا به موږ ویل هیو بین راکوز کړو. دا که پلورل و که سینګولر و. دې غونډو لپاره موږ د ویل هیو بین ولګوو. بیا به وي ون ولګوو. ورک پکې کوم دی؟ کار. نو کار ته په انګلیش کې ویلی کېږي ورک. بیا به آی این جي اضافه به وکړو سره، ورکینګ به شي. بیا به ابجکټ ولګوو. ابجکټ څه دی پکې؟ په څه باندې کار کېږي؟ په جومات باندې نه، دلته دی دوکان، په دوکان. نو موږ به شاپ ولګوو. بیا به یا سینس ولګوئ یا پار ولګوئ. نو تاسو وګورئ د سهار نه که په یو سنټینس کې نه راغلی و دا نون الف نه، نو بیا به مونږ سینس لګوو. او که چېرې داسې یو ټاکلی ټایم پکې راغلی و چې 2 کاله یا 2.5 کاله یا 1 کال داسې ټایم پکې راغلی و، نو بیا به مونږ پار لګوو. اوس سینس مارنینګ. they will have been working sharp since morning. اوس که چېرې مونږ د دې نه منفي جوړو نیګیټیو، نو د دې ویل په منځ کې به ناټ ولګوو او نوره به هغه جمله راکوزه کړو. او بیا که مونږ چېرې انټراګیټیو یعنې سوالیه جوړو، نو دا ویل به د سنټینس په سر کې ولګوو او نوره به هغه جمله راکوزه کړو. صرف په آخره کې به ورسره سوالیه نشان ولیکو. اوس زموږ سره دویم نمبر اګزامپل دی. هغه به د 2 کالو نه دلته کار کوي. هغه به د 2 کالو نه دلته کار کوي. نو دې لپاره موږ اوس سبجیکټ ولګوو. سبجیکټ پکې څوک دی؟ هغه دپاره استعمالیږي هی. بیا موږ ویل هیو بین راکوز کړو. بیا پکې ورب پکې کم دی یعنې، نو بیا کار دی پکې که نه، نو کار ته ویل کېږي په انګلیش کې ورک. بیا به آی این جي اضافه وکړو، ورکینګ به شي. بیا به ابجکټ دلته ته ویل کېږي په انګلیش کې هیر. نو هیر به موږ ولګوو. او اوس وګورئ تاسو یا وایي سینس یا وایي سینس ولګوئ یا وایي پار ولګوئ. نو تاسو اوس وګورئ 2 کاله یې ورکړي. 2 کاله، نو ما تاسو ته وویل چې ټاکلی ټایم و، نو بیا به مونږ پار لګوو. او که ټاکلی ټایم نه و، نو بیا به مونږ سینس لګوو. for 2 years he will have been working here for 2 years. اوس که چېرې مونږ د دې نه منفي جوړو، نو بیا به مونږ څه کوو؟ د دې ویل نه بعد به ناټ ولګوو، نوره به هغه جمله راکوزه کړو. د دې بړې پازیټیو جملې په شان لکه د دې he will have been working here for 2 years. د دې ویل په منځ کې به ناټ ولګوو، نوره به هغه جمله راکوزه کړو. که چېرې بیا مونږ د دې نه انټراګیټیو جوړو سوالیه، نو دا ویل به د سنټینس په سر کې ولګوو او نوره به هغه جمله ولګوو. مونږ سره ټینسونه ختم شو. زه امید لرم چې تاسو به په دې 12 ټینسونو باندې پوه شوي وئ. او انشاءالله د دې غونډو ټینسونو خلاصه به تاسو ته په بله ویډیو کې میلاویږي. بلې ویډیو پورې مل لږ اجازت. الله په امان.